نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. کریم او فردل غوښتل چې له غفار څخه پیسې واخلي او د لالباز له جنجال څخه یې خلاص کړي، خو غفار د پیسو له ورکړې انکار وکړ او په زغرده یې وویل چې هیچا ته به د لانجې د خلاصون په خاطر پیسې ور نه کړي. اوس به بیا هم د غفار څخه واورو چې ولې خوشحاله دی او ګلمکۍ له کومې خبرې خبروي. دا بیکراچۍ او سودا. ګلمکۍ، وا ګلمکۍ، چیرته یې؟ دلته په کوټه کې یم. څه وایې؟ یو ځل انګړ ته راووځه. ښه دی، درځم. لږ زر راشه. څه ضرور کار دی چې زه دې انګړ ته راوغوښتم؟ خو خپله به کوټې ته راغلی وي. ته راشه، د خوشحالۍ خبر مې درته راوړی دی. اوی، دا خو د کراچۍ لاسته راغلی ده. هو که نه، په همدې خوشحالۍ کې مې در باندې غږ وکړ. کراچۍ مې له سودا سره کور ته راوړه. وی شکر خدایه، څنګه دې له لالبازه واخیستله؟ نور یې څه کوې؟ تل معلم صاحب رحیم ته دعا کوه. خدای خو دې په دواړو جهانونو سرلوړی لري. هغه څه شی کړي چې ته ورته دعاګانې کوې غفاره؟ هماغه زما او د لالباز ترمنځ سوله وکړه. ښه نو لانجه لکه چې غوڅه شوه؟ چې غوڅه شوې نه وې نو اوس به دا کراچۍ او سوداګانې دلته نه وې. ته خو نقلې راته وکړه. معلم صاحب رحیم هم زه او هم لالباز ښوونځي ته راوغوښتلو. او بیا؟ په لانجه چې ښه پوه شو، د شمس د ټولګي د حاضرۍ کتاب یې راوغوښت. د هغه سره یې څه کار و؟ ته خو واوره، ټوله خبره د حاضرۍ په کتاب کې وه. هغه څنګه غفاره؟ لالباز خو په دوو لګېده چې زما زوی سپینه بڼکه ده، هېڅ ګناه او خطا پکې نشته. د شمس د سر د خوږېدو تاوان یې غوښت. تا به ورته ویلي وای چې زوی یې کوڅه ډبی دی، پلار به یې خوشحاله وي چې زوی مې ښوونځي ته تللی، خو هغه ټوله ورځ د کلي په میدانۍ کې له شوخو هلکانو سره تېروي. همدا ستا خبره مې ورته وکړه. بیا یې د حاضرۍ کتاب ولید. د شمس غیرحاضري بیخي ډېره وه. معلم صاحب رحیم ته د خدای خیر ورکړي. هماغه و چې نه مې تاوان ورکړ او کراچۍ مې له سودا سره ترې بېرته واخیسته. وی غفاره، شکر چې لانجه غوڅه شوه، خو ته هم لږ پام کوه. خوشې په خوشې په چا مه په غوسه کېږه. د شمس خوارکي سر دې ورته په تیږه مات کړی و. که خدای مه کړه ډېر ژوبل شوی وای او یا څه چل ورباندې شوی وای، هله به دې څه کول؟ شازي خورې، د مجید د نجارۍ کار څنګه دی؟ بد نه دی خورې، هغه د اوس هم په انګړ کې لګیا دی، لرګي رنده کوي. کله کله یو نیم شی د کلیوالو په کار وي، ده ته یې د جوړولو وایي، یا دی خپله ځینې شیان جوړوي او بازار ته یې وړي. شکر دی. او ستا د کارخانې کار؟ هغه هم ښه دی، کار یې ډېر ښه روان دی. روب خو به دې نه وي په کار؟ اوس نه، خو هر کله مې چې په کار شول خامخا یې تانه اخلم. ستا د کارخانې روب کتغ ډېر خوندور کوي. رښتیا ته صبر دا دی. په کڅوړه کې دې څه شی راوړي؟ ستا د لیمڅي کوښې دي، دا مې امانت درنه وړي وو، بېرته مې درته راوړي. کور دې ودان او دا یوه جوړه نورې کوښې. دا نورې له کومه شوې؟ زما کوښه خو به بچي نه وي اچولي. همداسې وبوله. دا خو ډېرې ښایسته دي، لکه چې تا جوړې کړي دي. هو، ستا د کوښو له مخې مې جوړې کړي. اوس مې ومنلې، ته څومره تکړه ښځه یې. تا نه تکړه نه یم. نه داسې مه وایه، غوټه یې خورې. ستا په لاس جوړې شوې کوښې د بازار له کوښو نه ډېرې ښایسته دي. داسې به نه یې، ما په دې خبرو خوشحاله کوې. نه رښتیا درته وایم چې داسې ده، بیا خو د کور ودان. دا یوه جوړه مې تا ته په سوغات کې راوړي دي. ما ته؟ هو، ولې حیرانه شوې؟ نه خورې، زه یې نه اخلم. دا دې یوه جوړه لرم، په دوه جوړو باندې څه وکړم؟ خیر دی، هغه چې زړې شوې بیا دا واغونده. نه، دا کوښې مې داسې ژر نه زړېږي. ته یې په بازار کې خرڅ یې کړه، یو څو روپۍ به درته پرې وشي. شازي خورې، خدای دې ښه ده که. زما سره دې ډېره مرسته وکړه.
د څه شي مرسته مې در سره کړې ده؟ همدا چې خپلې کوښې دې راته راکړې، د لیمڅي نه د جوړو شوي شیانو لاره چاره دې راوښوده او معلومات دې راته راکړل. له دې نه لویه مرسته چیرته ده؟ سمندر استاده، واه سمندر استاده، تا ته وایم څه وایې غفاره؟ زوروره د دکان له مخې تېرېږي خو دې خوا نه راګرځې. لږ دلته راشه. ښه ده درځم، لږ صبر وکړه چې د اخر دلته له ونې سره ودروم. سمه ده، وې دروه. غفاره ستړی مه سې. ته ستړی مه شې سمندر استاده، بخښنه وکړه چې له لارې مې راوګرځولې. خدای دې وبخښه. خیریت خدای، څه دې راته ویل؟ هسې ما ویل چې ودې ګورم له حاله دې خبر شم. ورکې که له حاله مې مه پوښته، ډېر سرګردانه یم. دا ووایه چې چېرته تللی وې؟ ژرندې ته تللی وم. په خره مې د غنمو بوجۍ بار کړې ده. په کور کې مې دومره اوړه نسته چې د ټوکمار خبره د موږک لکۍ پیس پی راسي. تر ژرندې ستړی شوم خو کار مې ونه شو. ژرنده به پرچا وه؟ خود پرچا وه. بابا اسلام خوارکی ناروغه دی، همدې وبا نیولی. څه کرونا مرض یادوي؟ او خوارکی ټوخیږي، سخته تبی ده او ځان یې له یوې مخې داسې په درد دی چې ډېر ورسره په عذاب دی. خدای دې ورباندې رحم وکړي. امین. غنم مې چې اوړه شول، یو ځل کور ته په پوښتنه ورځم. پام کوه سمندر استاده چې ور نه شي. د ناروغ پوښتنه ډېر ضروري ده. دې کې خدای خپل بنده ته ډېر اجر او ثواب ور په برخه کوي. دا در سره منم، خو د کرونا وبا بل شانې ده. دا مرض له ناروغ کسه روغ کس ته ورځي. ګوره داسې به نه وي. بلکل هم داسې ده. که پوښتنې ته یې ورشي، خدای مکه ته به هم په کرونا اخته شي. دا مرض یو بل ته د لاس ورکولو، غېږې ورکولو او ورسره نږدې کېدو نه بل کس ته ځي. سخته ناروغي ده، ډېر کسان ترې مړه شول. نو دا به څنګه شي؟ بابا اسلام خوارکی خو کلونه زمونږ خدمت کړی، زمونږ غنم راته وړ کړی دي، زمونږ پخوانی آشنا دی. د کلي پاره ښه بده کې له ټولو سره ملا تړلی ولاړو. هېڅ مې زړه نه صبرېږي چې له نږدې ترغو ونه ګورم. اوس یوازې دعا ورته کوه چې خدای پاک یې روغ کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مو شي خوري. خیر اوسې جانداده وروره. څه مو ویل؟ زه د لالباس کور ودانه یم، غوټۍ. ښه اوس مې وپېژندې. غوټۍ خورې ستړی مو شي، په هماغه چوکۍ کښېنه. عمر دې ډېر شه. تاسو ته مې یو لیمڅی راوړی و چې خرڅ شوی به یې که نه؟ هغه لیمڅی خو لا نه دی خرڅ شوی. وی ولې؟ بس د بازار خبره ده، کله زر خرڅېږي او کله بیا په ورځو پاتې وي. ښه سمه ده، ما ویل ګنې خرڅ شوی به یې. اندېښنه مه کوه، خرڅ به شي. ثمرګل چې راشي د دکان مخې ته یې باسي چې ځوړندې کړي او خلک یې وګوري، خریدار به یې پیدا شي. خدای دې خیر درکړي جانداده وروره. بل لیمڅی خو به دې نه وي راوړی؟ نه، لیمڅی مې نه دی راوړی، دا ځل مې بل څه راوړي. دا وګوره چې د چا به خوښې شي. دا څه شی دي؟ کلوشې دې جوړې کړي دي؟ نه، خلک یې کوښې بولي، له لیمڅي نه جوړېږي، په کوټو او دهلیزو کې په پښو کوي. دا 3 جوړه مې درته راوړي چې په دکان کې کېږدې که خرڅې شي. ته راکړه چې زه یې وګورم. واخله. ډېرې ښې دې جوړې کړي، تر اوسه مې داسې کوښې نه وې لیدلې. په ژمي کې ډېر خلک په پښو کوي. بس دا به م کېدم، یوه جوړه به ترې بهر لیمڅي سره راځوړندې کړم. خدای دې مه خفه کوه. حمیده چیرته د قمبر ګله؟ خدای چې راغلی ګلانه یو نندارې راځه دلته په ګډ کې پرته ده. مړه شوه. څه پې شوي دي قمبر ګله؟ نه پوهېږو ګلالې، خو ناڅاپه یې په نس درد سو. ډوډۍ ته ناست وو، روغه جوړه وه، یو ناڅاپه یې له درده چیغه وکړه. حمیدې
الله ورنداره مړه شوم. ډېرې خبرې نشي کولی ګلالۍ. خدای دې خیر کړي. باید دې چې بیره وکړو. وخت به هسې نه تېروو قمر ګله. نو څه پې وکړو؟ هر څومره زر چې کېږي حمیده باید کلینیک ته ورسوو. کلینیک ته به یې څنګه رسوو ګلالۍ خورې؟ موږ سره خو موټر نشته که نه؟ اندېښنه مه کوه، ما یې غم خوړلی. رښتیا وایې؟ و کله چې تا راته موبایل کې د حمیدې د حالت خرابېدو ووې نو له ځان سره مې کلینیک نه امبولانس هم راوست. خدای خو دې در سره ښه وکړي ګلالۍ، ډېر ښه کار دې کړی. زما خو هېڅ پام نه و چې در یاده کړم. دا شکر دی چې ستا ورته پام شوی. هله زویه بیړه وکړه چې پورته یې کړو. بسم الله. حمیدې لاس دې راکړه. نشم پورته کړی. موږ دې نیسو. قمر ګله ونیسه. درځئ درځئ. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. غوټۍ د شازیه کور ته راغله او هغه کوخي ورښکاره کړي چې په خپل لاس یې له لیمڅي څخه جوړې کړي وي. شازیه د کوخو په لیدو حیرانه شوه او د غوټۍ کارونه یې وستایل. اوس به وارو چې د غوټۍ کور ته څوک راغلي او له هغې سره د څه شي په هکله خبرې کوي. ګلمکۍ خورې پیاله دې در واخله، چای وڅښه. ولې ورته ګورې؟ سکمې غوټۍ خورې، په لاسونو دې برکت شه. ډېر خوندور چای دې کړی. درو دې شه. غوټۍ خورې، ما هغه ورځ درته ویلي وو چې یو ورځ کور ته دې درځم. له لیمڅي چې کوخي جوړوي هغه له نږدې ګورم. څنګه دی کار دی؟ هرکله راشي خورې. شکر دی کار مې بیخي ښه روان دی. غوټۍ خورې، دا راته ووایه چې له لیمڅي څخه د کوخو جوړول دې څنګه زده کړل؟ لومړی مې یوازې لیمڅي جوړول. شازیه دې خیر یوسي هغې په خپل موبایل کې ځینې تصویرونه راته وښودل. له ولایت نه یې د لیمڅي کوخي راته راوړي وو. اوس مې زړه دی چې ځینې نور شیان هم جوړ کړم. نور څه شی جوړوي؟ د پیسو جیبي بکسې، د ښوونځي د ماشومانو لپاره د کتابونو بکسې. دا شیان په بازار کې ډېر ښه خرڅېږي. ډېر ښه کار دې پیل کړی غوټۍ. که خپله کار وکړي او پیسې وګټې د بل چا له احتیاجي نه خلاصېږي. د نورو له احتیاجۍ نه د خدای پاک موږ ټول وساتي. آمین. داسې کارونه د ښځو لپاره ډېر ګټور دي. هم ځان ته ګټه رسي او هم خپلې کورنۍ ته. ډېر ښه وایي ګلمکۍ خورې. ما یو څه وخت له شازیې سره د روب جوړولو په کارخانه کې هم کار وکړ. یو خو لاره لرې وه او له بلې خوا د کور کارونه هم ګډوډ شوي وو. ځکه مې په خپل کور کې د لیمڅي جوړول پیل کړل. زه اوس ښه شو چې په خپل کور کې د کار جوړ شو. ته صبر چې زه له دې کړکۍ څخه کوخي راواخلم. ها وګوره دا مې اوس جوړ کړي. وی څومره ښایسته کوخې دې جوړې کړي غوټۍ خورې. لومړی یې لیمڅی جوړوم بیا کوخې ترې جوړوم. ته صبر چې د پوزې سر مې وګورم. خدای مه کړه له نظره دې نه کم. ډېرې ښکلې دې جوړې کړي دي. ستا له لاسه نږدې له غفار سره په بدۍ اوښتې یم. په بدۍ ما هېڅ نه دې کړې پلاره. غفار خپله ګناه په ما راړې. خوله بنده که. ته اوس دومره شوې چې خپل پلار ته دروغ وایې. ولې په غوسه یې لال بازه؟ خاک دین کوڅې ته راتله. شمس مې مغزه را خراب کړي دي پلاره. ولې شمس څه کړي چې داسې سور او شین ورته وړې؟ جالو د هره ورځ له رخصتۍ مخکې له مکتب څخه تښتي. د نورو هلکانو سره د غفار دوکان ته نږدې کرکټ کوي. تا څه وایې شمسه؟ پلار دې څه وایې زویه؟ زه له ښوونځي نه یم تښتېدلی بابا. غفار په همدې بانو غواړي چې خپل ځان خلاص کړي. دا وګوره ته اوس هم لا زموږ سترګو ته خاورې راشیندې او خپله غلطي نه منې. ارام اوسه لالبازه زویه، ارام اوسه. شمس مسایې مې رښتیا وایي.
غفار غواړي چې په همدې بانو خپل ځان خلاص کړي، خو داسې په اسانه رانه نشي خلاصېدی. زما د لمسي سر یې مات کړی، څه وړه خبره خو نه ده. غفار دروغ نه دی ویلي و پلاره. زه معلم رحیم د ښوونځي ادارې ته ورغوښتی وم او حاضري راته راښکاره کړه. شمس له اول ساعت پرته په نورو ټولو ساعتونو کې غیر حاضر دی. ما غیر حاضري نه ده کړې، شاید له ښوونکو څخه د حاضري اخیستلو په وخت کې زهر شوی یم. مغزه مه راخرابوه بدبخته، یو څه رښتیا او نور ټوله دنیا دروغجنه ده. پام کوه لالبازه، پام کوه چې وینه وهې. شمس لا ماشوم دی، په نرمه پوی که. وای زوی مړ کې دې ناروغیو د پښو ورځوه. وای السلام علیکم بابا اسلامه. وعلیکم السلام. سمندر ستړی مشي. عمر دې ډیر څه، څنګه دې ستړی لمر ته دې کټ اچولی او غځېدلی؟ ډېر سخت ناروغ یم، لکه په سینه مې چې چا پښه ایښې وي، ساه مې بندېږي. دلته لمر ته راووتم چې هډوکي مې لږ ګرم شي. راځه په دې کټ را سره کښېنه. مه جګېږه مه جګېږه، آرام درته ښه دی، زه دلته کښېنم. یاره سمندره، ناروغۍ له پښو غورځولی یم، د خولې خوند مې داسې تریخ دی چې مه یې که پوښتنه. حوصله کوه حوصله، خدای به دې جوړ کړي. زه د ناروغۍ نه وم خبر، اوس چې څنګه خبر سوم په منډه راغلم. له ناروغۍ مې چا خبر کړې؟ غفار راته وویل چې بابا اسلام ناروغ دی. سمندره، تا ته دې خدای خیر درکړي چې تل د ناروغانو پوښتنه کړې. خیر اوسې. که رښتیا ووایم درته اندېښنه مې شوه، ټول کارونه مې پرېښودل او ستا لیدو ته راغلم. کور دې آباد. بابا اسلامه، و دې نه ویل چې ناروغي دې څه ده؟ ډاکټر څه وایي؟ ورکېږه سمندره، ترې خبر نه یم، خو سابندۍ او ته مې ډېر په عذاب کړی یم. که زما منې نو ساړه شیان لکه هندوانه، لیمو او ځینې نور مایعات وخوره. څه وکړم، اشتیا مې بیخي نشته، یوې مړۍ ته مې هم زړه نه کېږي. ګوره بابا اسلامه، ته داسې وکړه چې زر ډاکټر ته ځان ورښکاره کړه، خدای دې نه کړي ناروغي دې پسې زیاته نه سي. پرېږدی، دا خپل کور تر کلینیک ښه دی، دلته به په خپله ښه شم. نه داسې نه ده بابا اسلامه، زه خو وایم یو وار له ډاکټر سره ووینه چې څه وایي. دا د چا مسکالو؟ فاطمې زنګ راوهلی. صبر چې زه ورته زنګ وهم. هلو هلو، څوک خبرې کوي؟ زه یم غوټۍ. وی غوټۍ خورې، ستړې مه شې. ته ستړې مه شې. ښه ده چې خورې. مسکال دې راغلی و خورې، زنګ مې درته ووهو. څه دې ویل؟ ښه شو چې زنګ دې راته ووهه، زما په ټلیفون کې هېڅ پیسې نه وې، یوه خبره مې درته کوله. وایه، ستا هره خبره ماته ښه زیری دی. خپله تعلیمنه یې غوټۍ خورې، دا ځل هم ښه زیری درته لرم. لکه چې جانداد استاد لیمڅی راته خرڅ کړی. نه نه، لیمڅی لا خرڅ شوی نه دی، کوخې دې خرڅې شوي دي. الله شکر خدایه، دا خو دې ډېر ښه زیری را باندې وکړو. زړه مې ډاډه شو چې کوخې مې خریداران لري. فاطمې خورې، څه وایي؟ ما ویل چې پیسې کور ته راوړي که څه؟ هو، پیسې دې ما سره ایښي دي. ښه ده، بیا پیسو پسې درځم. زرځلې خو راشه خورې، یوه بله خبره مې درته کوله. د څه شي خبره؟ کوخو ته د نور مشتریان هم پیدا شوي دي. دا څه وایې؟ رښتیا وایم. خدای دې په ژبه برکت که. 4 جوړه نورې کوخې هم جوړې که. 4 جوړه؟ هو.
رښتیا دا به څنګه جوړې کم ناپې څنګه معلوم کم جانداد دې غم خوړلی دی هغه د پښو ناپ هم کور ته راوړي دي چې راغلې ام به دې پیسې واخلې او ام به د کاخو ناپ درکم قمبرګله څه وایې ګلالۍ ورېندارې امیده څنګه ده څه ووایم دعاګانې ورته کوئ زه ورته ډېره خفه یم ولې څه خبره ده ګلالۍ د امیدې ژوند له خطر سره مخ دی او خدایه اوس به څه کوم هغه د ګېډې ماشومې څنګه دی ترورې د ګېډې ماشومې له منځه تللی وی خاورې مې په کور شوې ما ویل چې آخر به همداسې کېږي امیده داسې نګور نه ده چې زما خبره دې ومني ترورې اوس دا دعا کوئ چې د امیدې ژوند وژغورل شي ترورې که ژوندی پاتې شي خدای پاک به نور بچي ورکي دا هر څه د امیدې د بې پروایۍ وسول زما لمسی څومره ارمانونه مې ورته درلودل مورې خیر دی بس که اوس سر مې نه ترورې حمیده مه ملامته کوه څنګه ملامته نه کم ګلالۍ ورته مې وویل چې ډاکټر ته مه ورځه په موږ هم دا ورځې تېرې سوي دي موږ هم بچي راوړي دي خو نه ډاکټر ته تللي یو او نه مو دا دواګانې خوړلي دي ترورې د حمیدې ماشوم ستاسو د بېغورۍ د لاسه لاړ څه شی موږ څه بېغوري کړې ده د دې ډېر نازونه مو وړي دي بېغوري مو دا ده چې په وخت مو ډاکټر او کلینیک ته نه ده راوستلې په ډاکټرانو او دواګانو نور ستړي سو ګلالۍ که د ناروغۍ په اول سر کې مو راوستلې وه اوس به دا هم روغه وې او ماشوم به یې ژوندی وی بس بس ګلالۍ ملامتي په موږ مه اچوه ستا خو ترور ده ځکه د هغې پلوي کوي زه د حق پلوي کوم ترورې مورې خیر دی اوس د دې خبرو وخت نه دی قمرګله وایه ورندارې زه څه وکړم حمیده ډېره کمخوني شوې ده ډېره زیاته وینه یې ضایع کړې ده هغه وینې ته سخت ضرورت لري وینه به ورته پیدا کړو د وینې ګروپ مونږ ورته معلوم کړی که وینه ورته زر تر زره پیدا نه کوي خدای مکه بد خبر به واورئ نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه ګلمکۍ له غوټۍ سره د ښځو د اقتصادي کارونو په هکله خبرې وکړې هغې وویل چې که ښځې په خپلو کورونو کې د ځان لپاره کار جوړ کړي د نورو له احتیاجۍ به خلاصې شي او خپله کورنۍ به له اقتصادي ستونزو وباسي له بلې خوا غوټۍ د فاطمې کره راغلې او ډېره خوشحاله معلومیږي راځئ واورو چې غوټۍ کومې خبرې ته خوشحاله ده فاطمه په کور کې وی غوټۍ خورې ته راځه راځه په کور کې یم ستړې مه شې څنګه یې ښه یم شکر دی ته څنګه یې بچیان دې ښه دي ما ویل چې یو ځل دې پوښتنه وکړم زه ښه شوه چې د لیمڅیو له برکته دی اوس زم کله کله ګورم کنه پخوا خو به دې په میاشتو میاشتو زموږ دروازه هم نه لیده زه خدای دې همداسې بانې زیاتې کړي چې هر وخت مو دیدن سره وشي راځه راځه چې کوټې ته لاړې شو یوه پیاله چای به وڅکې خیر یوسف فاطمې لږه بیړه مې ده چای دې در باندې پوري زنګ دې وهلی و ځکه راغلم هو پرون خو مې په ټلیفون کې درته وویل د لیمڅي کوښې دې چې د جانداد په دوکان کې ایښې وې خرڅې شوي دي هو خدای دې ښه ده که ډېر ښه زیری دې راباندې وکړو جانداد راته ویل چې په بازار کې ډېر خریداران وو خلکو ډېرې خوښې کړې خیر یوسې خورې خدای دې له جانداد سره ښه وکړي چې په دوکان کې یې کېښودې او خرڅولو کې یې مرسته وکړه وی خورې ولې به یې نږدې ته چې له ما سره مرسته ونه کړې او زه له تا سره داسې خو ژوند نه کېږي
هو همداسې ده. تصور چې تا ته خو دې د خپل امانت در وسپارم. دا پیسې دې در واخله چې زړه دې ولګېږي. د جانداد برخه ترې وګرځوه، بیا یې ماته راکه. هغه خپله برخه ګرځولې، ګوره چې په دې کار یې خواشینې نه شي. 1 2 3 زما خو ستا په خبره باور نه راځي. نه به یې ګرځولې فاطمې، ما ته ټولې پیسې مه راکوه. واخله غوټۍ خورې، راته یې ویلي دي چې دا پیسې ټولې غوټۍ خور ته ورکه. نو بیا یې لکه چې په ښه بیه خرڅې کړي. ما فکرم نه کاوه چې دومره پیسې به وکړي. بس نو خیرات در باندې واوښته. چې کور ته تلم په لاره کې دوکان نه غوړي او ګوړه اخلم، د غنمو له اوړو نه الوا جوړوم او په ګاونډیو یې ویشم. ګوره غوټۍ خورې چې زمونږ برخه دې هېره نه شي. اول به یې تاسو ته راولېږم. ټول ستړي مشئ. خدای دې تاسو ته خیر درکړي چې د ما خبره مو ځمکې ته ونه غورځوله او د مکتب ادارې ته راغلی. تم خیر یوسې معلم صاحب رحیمه، ته چې اول راولېږې څنګه به نه راځو؟ وبخښئ چې تکلیف مې درکړ، خو راتګ مو ضرور و. خو دې نه ویل چې د شاګردانو والدین دې څنګه مکتب ته راغوښتي؟ خیرات خو به وي معلم صاحب. ما سره هم همدا پوښتنه ده. خبره دا ده چې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي د درس جریان کې د ښوونځي نه تښتي. له ښوونځي نه تښتي؟ او په دیوالونو اوړي او بیرون لوبې کوي. دا خو ډیره بده خبره ده. مونږ بېغمه چې ماشومان مو ښوونځي کې دي، خو له مکتب نه تښتي. نو ځکه د ښوونځي ادارې وغوښتل چې د هغوی د مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. کور مو ودان، ښه کوو چې په وخت کورنۍ ته خبر ورکوي معلم صاحب. رښتیا زما زوی مجیب خو به دې ډله کې نه وي. که نه وای نه مې راغوښتې. صبر، زه به دا لس درته ښکاره کړم. ګورې دلته د ټولو نومونه لیکل شوي دي. زما د زوی امید نوم هم په دې لست کې دی. هو، د تا د زوی نوم هم پکې شته. نورې نو ماته پرېږده معلم صاحب، داسې سزا به ورکړم چې بیا ټول عمر له ښوونځي څخه ونه تښتي. ښه خبره دا ده چې په آرامۍ خپل بچیان پوه کوي چې د ښوونځي نه نور ونه تښتي. وهل او ټکول نور هم بې لارې کوي. مونږ به هم پوه کړو، خو د ښوونځي اداره یې څنګه مخه نیولی شي؟ ځینې ستونزه شته. د ښوونځي دیوال غورځېدلی او د تېښتې لار لري. موږ هڅه کوو چې د معارف د شورا سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو تاسو مرسته هم ضرور ده. زه به مې خپل زوی پوه کړم چې نور داسې کار ونه کړي. مقصد د دیوالونو غم یې توخره. خمرګله و خمرګله، دلته یم سرور خانه. زه راته ووایه چې په مې دې څه شوي؟ هېڅ نه پوهېږم چې یو ناڅاپه څه پې وشول. ښه روغه جوړه وه، یو دم ناروغه شوه. اوس څنګه ده؟ حالت یې ښه نه دی. ولې دې په وخت خبر نه راکوه؟ وار پار مې خطا شو، بیخي مې له یاده وتل چې تا خبر کړم. خدای دې وکړي چې په مې خور مې څه ونه شي. امین. چېرته ده؟ ځای راوښیه چې زه یو ځل په خپله وګورم او پوه شم. هغه مخامخ کوټه کې ده، ډاکټران او ګلالۍ ورسره دي. ته صبر چې زه یې له نږدې وګورم. صبر وکړه، مه ورځه. ولې؟ ګلالۍ ورندار ورسره ده، نور څوک نه ورپرېږدي. باید خپلوان خو یې ورپرېږدي که نه؟ هېچا ته مې اجازه نشته. نو دا به څنګه شي؟ زه هم نه پوهېږم سرور خانه، خو حمیده وینې ته اړتیا لري. هر څومره زر چې کېږي باید وینه ورته ورسي. خبر شوم، ګلالۍ زنګ راوالی و، د همدې لپاره خو راغلم چې وینه ورکړم. داسې به وکړو چې ګلالۍ ته به احوال ورکړو او ستا له راتګ نه به یې خبره کړو. ته صبر چې زه موبایل واخلم، زه همدا اوس ورته زنګ وهم او خبروم یې. معلم صاحب رحیمه اجازه ده؟ اوهو عابدې ترورې ته یې؟ راځه راځه، په خیر راغلی. خیر دې نصیب شه معلم صاحب. راځه په مخامخ چوکۍ راته کښېنه. د ښوونځي درسونه مو څنګه دي؟ کومه ستونزه خو به نه وي؟ درسونه ښه دي شکر، خو په دې ورځو کې شاګردانو یو سرخوږی راته جوړ کړی. ته مې ځکه راوغوښتلې ترورې. څنګه سرخوږی؟ په خبرې مې پوه کړه. عابدې ترورې،
ته د معارف د شورا غړی یې او د دې دپاره مې راوغوښتلې چې د یو موضوع په اړه در سره خبرې وکړم. ښه نو بیا خو یې ووایه چې زما سر هم پې خلاص شي. ترورې په دې وروستیو ورځو کې ځینې زده کوونکي درسي ساعت کې د ښوونځي نه تښتي. ما د ښوونکو سره هم خبرې وکړې چې زده کوونکي درس ته وهڅوي او د ښوونځي څخه د تېښتې د زیانونو په اړه یې پوه کړي. د معارف شورا به نو څه وکړي؟ ښه خو دا وه چې د شاګردانو مور و پلار مو راغوښتي وای او هغوی مو خبر کړی وای چې خپل اولادونو ته یې نصیحت کړی وای. د زده کوونکو د کورنیو سره مې په دې اړه خبرې کړې دي، خو یو بله ستونزه هم شته ترورې. څه ستونزه؟ د ښوونځي د دیوالونو ځینې ځایونه نړېدلي دي ترورې، او زده کوونکو ته یې د تېښتې لاره اسانه کړې ده. ښه او ترورې، ما ویلې چې که د معارف شورا د کلیوالو په مرسته د مکتب دیوال جوړ کړي. ډېره ښه خبره دې وکړه معلم صاحب رحیمه. زه به د معارف په شورا کې خامخا دا خبره وکړم. که دا کار وشي ترورې، نو د زده کوونکو د تېښتې لاره به بنده شي او ټول به په خپلو صنفونو کې پاتې شي. ماجه بنګولې تا ته دې ویل شي دا تکه توره شپه د کور د تیارې غوندې راته ښکاري. وای خدایه، ساه مې بنده کېږي لکه چې آخري سلګۍ مې دې له خیره سره وای. ارامه پرېوځه ناظره، ته صبر چې زه دا لاټین ولګوم. دا دی رڼا شوه، ته د له بسترې مه راپورته کېږه. زه اوس د ستې کورني درمل درته راوړم. تا ته دې ویل شي مه یې راوړه، نه ورسره جوړېږم. لرې د له مخې ناظر ګل ته دې دعا وکړه وایې بخه. ناظره غږ دې لږ ورو که، عبدالقادر ویده دی، هغه به راویښ شي. اوس دا کورني درمل وخوره، سبا به بیا کلینیک ته لاړ شو. ماجه بنګولې تا ته دې وشي دا ځل په درملو نه جوړېږم. د ډیګري او پیسکه دې لا اوس رابېله که، او کله چې مړ کېدم نو زنه مې پې راته وتړه. ماجه بنګولې د خوار ناظر د زړه بلبلې له خیر سره عبدالقادر بچي باندې مې ډېر پام کوي. بس که ناظره ښه کېږي، څه ماشوم خو نه یې چې ناروغۍ ته ژاړې. یو بل وصیت مې واوره ګوره، لرې دې له مخې چې زما له مرګه وروسته بل مېړه ونه کړي. ناظره اوس د دې خبرو وخت نه دی، لږ ځان آرام که چې ښه شي. هر څومره مې چې ځان غلی نیسم زړه مې طاقت نه کوي. لرې دې له مخې دا هر څه ما په خپله په ځان کړي. ته خپله څنګه په ځان کړي ناظره؟ زه په پټه د بابا اسلم خیرات ته تللی وم، هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه، او کله چې له هغه ځایه راغلی یم تا ته دې ویل شي دا مې حال دی. زه ستاسې ګناهګار یم، ته و عبدالقادر هم زما له لاسه ناروغان شوې. ناظره ارمان چې زما خبره دې منلې وای او خیرات ته نه وای تللی. زه اوس په دې توره شپه څه وکړم؟ څنګه د کلینیک ته بوزم؟ کلینیک ته مې مه بیایه، لرې دې له مخې په ډاکټرانو مې علاج نه کېږي. ته یوازې زما وصیت په غوږ کې کلک وساته، نور د ناظر ګل په خدای پاک وسپاره.